अस्सलामुअलैकुम मलगरू په دې ویډیو کې به خبر کوو د روان ورلد کپ لپاره د هر ټیم د هرې لوبډلې داسې خطرناک فاست بولران چې کولی شي چې په انډین کنډیشن کې به تباهکون بالینګ وکړي او کوشش به کوي چې د خپلې لوبډلې لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړي. نو په دې فاست بولرانو اټیک کې د پاکستان او د افغانستان څومره فاست بولران شامل دي او په اوس وخت کې د دنیا نمبر 1 فاست بولینګ اټیکس جوړي د کوم ملک د کوم هیواد سره ورسره ده. په دې ویډیو کې خبر کوو د روان ورلد کپ لپاره د هر ټیم داسې فاست بولران چې کولی شي چې د خپلې لوبډلې لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې ډیر مهم کردار ادا کړي. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. ټاپ 7 فاست بولینګ اټیکس ان د ورلد. سو لیټس سٹارټ ناو. خو دا ورته تاسو په کمنټ سیکشن کې ضروري وایي چې پرې فاست بولرانو کې تاسو د خوښي فیورټ فاست بولر کوم یو دی. کمنټ به ضروري کوئ او دا ویډیو د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شیر کړئ. نمبر 1 ساوث افریقا. ملګرو ساوث افریقا په اوس وخت کې د دنیا یو داسې د کرکټ لوبډله چې دا هم ډیر خطرناک فاست بولران لري. د ساوث افریقا په فاست بولینګ جوړه کې ګیډي انډیک نوکیا او کګیسو روباډا شامل دي. نو په دې نننۍ لیست کې زموږ سره ساوث افریقا په 1 نمبر باندې په فاست بولینګ اټیکس کې موجوده ده. دا درېونه د ساوث افریقا کرکټ ټیم داسې فاست بولران دي چې د دوی شمار د دنیا په بهترین فاست بولرانو کې کیږي او دا فاست بولران کولی شي چې په انډین کنډیشن باندې تباهکون بالینګ وکړي او د خپلې لوبډلې لپاره د ورلد کپ په ګټلو کې مهم کردار ادا کړي. نمبر 8 افغانستان. په دې نننۍ لیست کې زموږ سره د افغانستان لوبډله په 8 نمبر باندې موجوده ده. افغانستان هم د روان ورلد کپ لپاره ډېره خطرناک فاست بالینګ جوړه تیار کړې ده چې فريق فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او نوین الحق شامل دي. نوین الحق، عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي کولی شي چې په انډین کنډیشن کې ډېر زبردست بالینګ ترسره کړي. افغانستان د 3 فاست بولران په اوس وخت کې د دنیا په بهترین فاست بولرانو کې شماريږي. په فاست بولینګ کې افغانستان لوبډله لږ شانتي مشکلات لري خو د افغانستان سره د دنیا نمبر 1 سپین بالینګ اټیک ورسره دی. که تاسو وګورئ نو په اوس وخت کې د افغانستان سره راشد خان، مجيب الرحمن او محمد نبی داسې سپین بولران ورسره چې د راشد خان په شانتي سپینر بالر په اوس وخت کې د یوې لوبډلې سره هم نشته. په فاست بولینګ کې د افغانستان لوبډله لږ نارمل ده، لګزار حال فاست بولینګ ورسره دی خو په سپین بالینګ په سپین ډپارټمنټ کې افغانستان لوبډله په دنیا کې په نمبر 1 باندې ده. راشد خان په اوس وخت کې د دنیا نمبر 1 سپینر بالر دی. د نړیوال جام لپاره فضل حق فاروقي د افغانستان لوبډلې لپاره مین فاست بولر وي. فضل حق فاروقي په اوس وخت کې د ICC په بالینګ رینکینګ درجه بندۍ کې په 2 نمبر باندې موجود دی. اوس وخت کې د افغانستان سره فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او نوین الحق د 3 داسې فاست بولران ورسره دي چې په انډیا کې به زبردست بالینګ ترسره کړي. نمبر 5 نیوزیلند. نیوزیلند کرکټ ټیم هم د دنیا بهترین فاست بولینګ اټیک جوړه لري. د نیوزیلند په فاست بولینګ اټیک جوړه کې به شامل وي ټیم سودی، ټرینټ بولټ او لوکی پوکسن. لوکی پوکسن په اوس وخت کې صرف د نیوزیلند نه بلکې د دنیا یو خطرناک فاست بولر دی. د نیوزیلند کرکټ ټیم د 3 فاست بولران هم د دنیا په بهترین فاست بولرانو کې حسابيږي. نو نیوزیلند هم د دنیا یو بهترین فاست بولینګ اټیک جوړه لري. نمبر 4 انګلند. پر انګلند ټیم خبرو کوم د انګلند په ټیم کې ډیر زیات فاست او تیز بولران شامل دي. د انګلند په فاست بولینګ اټیک جوړه کې به شامل وي کریس جوردن، مارک وارډ، بن سټوک او سیم کرن. مارک وارډ د انګلند کرکټ ټیم مین فاست بولر دی. مارک وارډ په اوس وخت کې د دنیا یو خطرناک فاست بولر دی. انګلند هم په اوس وخت کې د دنیا خطرناک فاست بولینګ اټیک لري چې دا څلور خطرناک فاست بولران به پکې شامل وي. نمبر 3 انډیا. د انډیا په فاست بولینګ اټیک جوړه کې به شامل وي محمد شامی، محمد سراج، ارشدیپ سنگھ او عمران ملک. هاردیک پانډیا، ارشدیپ سنگھ او محمد شامی د انډیا د ټیم مین فاست بولران دي. نو انډیا کرکټ ټیم هم په اوس وخت کې څلور 15 فاست بولران لري. نمبر 2 استرالیا. په دې لیست کې زموږ سره استرالیا په فاست بولینګ اټیکس کې په 2 نمبر باندې موجوده ده. د استرالیا په فاست بولینګ اټیکس جوړه کې موجود دي میچل سٹارک، پیټ کامنز، جوش هیزلوډ او کین ریچارډز. داسې خطرناک فاست بولران د استرالیا په بالینګ اټیکس کې شامل دي. د میچل سٹارک د نوم نه څوک واقف نه دي. میچل سٹارک په اوس وخت کې د فاسټست بولر سره سره یو یارکر ماستر هم دی. میچل سٹارک او پیټ کامنز د استرالیا مین فاست بولران دي چې په روان ورلد کپ کې او په انډیا کې تباهکون بالینګ وکړي. نمبر 1 پاکستان. په اوس وخت کې د کرکټ په دنیا کې په بهترین فاست بولینګ جوړیانو کې د پاکستان فاست بولینګ اټیک په نمبر 1 باندې دی. د پاکستان د فاست بولران په روان ورلد کپ کې په انډین کنډیشن کې تباهکون بالینګ کوي او کوشش به کوي چې د خپلې لوبډلې لپاره ورلد کپ وګټي. د پاکستان په فاست بولینګ اټیک جوړه کې به شامل وي شاهین شاه افریدي، نسیم شاه، حارث رؤوف، احسان الله، زمان خان او محمد وسیم وزیر. خو دلته فخر او د ویاړ خبره ده چې د پاکستان د 6 فاست بولران پښتانه دي. په ورلد کپ کې به شاهین شاه افریدي، حارث رؤوف او نسیم شاه د پاکستان کرکټ ټیم مین فاست بولران وي. نو ټول دنیا مني چې په اوس وخت کې د پاکستان کرکټ ټیم سره د دنیا بهترین خطرناک او تیز فاست بولینګ اټیک ورسره دی. نو دا به وي د روان ورلد کپ د لپاره د دنیا و خطرناک فاست بولینګ جوړیانی. نو په دې و جوړو کې تاسو کوم فاست بولینګ جوړه خوښ شو په کمنټ سیکشن کې نوم ضروری ولیکئ او تاسو فیورټ او د خوښي فاست بولر کوم یو د په کمنټ سیکشن کې د هغه نوم هم ضروری ولیکئ. نو دا زمنګ نننۍ ویډیو ملاویږي په بل نوې ویډیو کې د الله فامان.